د سترې محکمې اداري مرستیال شیخ عبدالمالک حقانی په مشرۍ قضایي پلاوي ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادي سره کتلي دي. د سترې محکمې اداري مرستیال له ایراني لوري غوښتي چې د افغان بندیانو په ځانګړې توګه په اعدام د محکومو افغانانو لیست ورسره شریک کړي. د سترې محکمې قضایي پلاوي د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال ښاغلي کاظم غریب آبادي سره په لیدنې کې د قضایي او عدلي برخو کې د همکاریو پر ټینګښت، په ایران کې پر اعدام د محکومو افغان زندانیانو لپاره د بدیلو لارو سنجولو، ایران کې د افغان کډوالو د حقونو پر تامین او یو شمېر نورو ضروري مواردو تفصیلي خبرې وکړې. په دې لیدنه کې د ایران د قضایه قوې مرستیال ژمنه کړې چې د افغان بندیانو او کډوالو حقونو ته به رسیدنه کوي او زیاته کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به نږدې 1500 افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. این که هیئتی از استر محکمه سفر کرده به ایران رفته به خاطر بررسی وضعیت محبوسین افغانستان و خاصتا کسایی که به اعدام محکوم شدن گام مثبتی هست. امیدوار هستم ایرانی ها تقابل ها با حکومت فعلی افغانستان از طریق گفتمان بر راه حل پیدا بکنند. افغان پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې په ایران کې د ماشومانو له بندخونې څخه د لیدنې پر مهال د افغان بندیانو ستونزې او غوښتنې له نږدې واورېدې. د سیاسي چارو شنونکي دغه سفر د اړیکو پیاوړتیا او همغږۍ ترڅنګ د افغان بندیانو د انتقال په برخه کې ګټور ګام بولي. رفتن هیئت از افغانستان به منظور حل مشکلات زندانیان و مهاجرین یک اقدام نیک است و همکاری ایران در این زمینه به اعتماد طرفین می‌افزاید. د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د اداري مرستیال په مشرۍ قضایي پلاوی د جمعې په ورځ ایران ته په 2 ورځني رسمي سفر تللی و. د دغه سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په قضایي برخه کې د همکاریو ټینګښت ښودل شوی دی.